په نننۍ خپرونه کې یوې کارخانې ته راغلي یو. دلته نو د زوړ کباړ څخه اوسپنه جوړیږي او بیا ترې د سیخ لپاره استفاده کیږي. پلیټ په نامه موږ تولید کوو چې دغه تاسې وینئ او بیا دا به رولینګ میلو ته ورکوو، هغه نه سیخ جوړېږي، ټیارن جوړېږي. سلامونه د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو خوږو لیدونکو، هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانت الله باور او د کمري برخه کې ریاض مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د ننګرهار ولایت په پارک صنعتي سیمه کې حاضر شوي یو. قدرمندو خوږو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې یوې کارخانې ته راغلي یو. دلته نو د زوړ کباړ څخه اوسپنه جوړیږي او بیا ترې د سیخ لپاره استفاده کیږي. نو په نننۍ خپرونه کې دغلته راغلي یو دې کارخانې ته. دلته به له کاریګرو سره او د دغې کارخانې له مشر سره هم غږیږو او څه چې دلته جوړیږي هغه به هم انشاءالله تاسو سره شریکوو او هغه کومې ستونزې او مشکلات چې دي هغه به هم راخلو. تر څنګ به موږ سره دغلته وګورئ چې نور څه کارونه ترسره کیږي. نو زموږ دغه خپرونه در سره تر وروستۍ پورې وګورئ او که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هغه هم در سره سبسکرایب کړئ. قدرمندو خوږو لیدونکو، تر څنګ را سره د دغې کارخانې مسؤل ولاړ دی. ده سره به وغږېږم چې څومره وخت کېږي دغې کارخانه کې مسؤل دی او کومې ستونزې او مشکلات چې په دغه کارخانه کې دي چې له موږ سره شریک کړي تر څو حکومت په دغه برخه کې خپله مرسته او توجه وکړي. سلام جوړ په خیر. وعلیکم السلام ورحمة تاسو ښه مننه. ډېر زیاته مننه. خیر اوسې کور ودان. که په مکمله توګه لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ. ستاسو نوم مبارک. زما نوم مبارک حمید ګل ظفرزی، ما د ننګرهار ولایت او دلته ننګرهار سټیل میل کې مسؤل یم. د 4 کاله کېږي دلته وظیفه اجرا کوم. که د خپلو کارونو په اړه راته ووایئ چې تاسو دلته دغه کومه زړه اوسپنه چې میلې کوئ
دې څخه څه شی په لاس راوړی او بیا څه شی تولیدوئ بازار دپاره؟ بالکل دلته موږ زړه اوسپنه راوړو، بیا دلته پروسس کیږي او بیا بیلټ په نامه موږ تولید کوو چې دغه تاسې وینئ او بیا دا به رولینګ میلو ته ورکوو، هغه نه سیخ جوړېږي، ټیارن جوړېږي او انګرارن جوړېږي، دا شیان جوړېږي. یعنې دا کارونه هم دلته کارخانه کې کېږي که نه که بل کارخانه کې بیا دا پلیټ چې کوم دی ځي؟ دلته دغه پلې دغه بیلټ جوړېږي، بیا دا دې ځای نه بلې کارخانې ته ځي، بیا هلته سیخ جوړېږي او دا ټیارن او دا شیان جوړېږي. نو اول دلته زړه اوسپنه ویلې کېږي او بیا دلته بیلټ جوړېږي، بیلټ بیا ځي بلې کارخانې باندې پلورل کېږي او بیا دا هلته ورځي. ډېر ښه. او که د کسانو په اړه که راته ووایې چې تاسو سره د څومره کسانو ته د کار زمینه برابر ده په دې کارخانه کې؟ دلته تقریبا د 13 نه 15 کسانو پورې چې کار چالو وي، بس دلته کسان کار کوي او ځینې وخت بیا کار بند وي، بیا کسان کمیږي، هغه خپل لیبر ته ګوري، بس همغونه کسان سټاف موږ ځان سره ساتو. او د بازار تقاضا هم څنګه ده؟ د تیر په پرتله باندې ښه شوې ده که خرابه شوې؟ نو بس کارونه دي ښه دي، شکر ده، بس شکر په کار ده او کار روان ده، خو هغه ډېره مزه یې نشته ده، ډېره خوند یې نشته ده او بس ښه دي، تقاضا هم د بازار ښه ده، بس هغسې نشته لکه څه خل چې مخکې وه. اوس بس اقتصادي وضع د ټولو خلکو خرابه ده او بس د وخت سره ښه ده. او که په دغه کارخانه کې د شته ستونزو په اړه که راته ووایي چې څه ستونزه مشکلات دي، تر څو حکومت دغې برخې ته توجه وکړي، تر څو تاسو هم په دغه کارخانه کې د هېوادوالو شمېر زیات کړئ چې هغوی ته هم د کار زمینه برابره شي؟ ستونزې خو بس ډېرې دي. اول ستونزه چې کومه د پارک صنعتي عمومي ستونزه ده، دا د دې لارو ده، تاسو په خپله هم راغلي یاستئ، ډېر یو بد وضعیت سره خلک مخ دي، دوړي د غبار ده، بارانونه نشته، د هغه سره ګردونه هم بېرته راپورته کېږي، خلک ورسره مزنګي. دا سړک که جوړ شي نو دا به ډېره ښه وي. اول دا خبره ده. بل برق څه مشکلات دي، اوس 12 ګنټې برق دلته پارک صنعتي ته ورکول کېږي، دا باید 24 ساعته چې څه وخت سړي ځان ته زمینه مساعدولی او په دې کې کار کولی، نو اوس تقریبا داسې وایي چې 12 ګنټې کار د هغه کې مې 1 ګنټه نیمه وخت زیات و کم مخکې راشي، هغه وروسته بیا زر لاړ شي. نو بس دغه ستونزې سره خلک مخ دي او برق ستونزه ده، دغه سړکو ستونزه ده او بل خام مواد هم ډېر نه پیدا کېږي. حکومت نه موږ دا هیله لرو چې خام مواد د نورو ممالکو نه دلته راثابت کړي. په همدې هیله ډېره مننه. په اخره کې د وروستیا پیغام اورو لیدونکو دپاره، تجارانو دپاره کوم خاص پیغام لري؟ مهرباني. بالکل تاسو نه هم ډېره مننه. زما وروستی پیغام ټولو هېوادوالو ته چې دا ده چې بس راشئ، خپل وطن ته راشئ، خپل وطن کې کار وکړئ، سرمایه گذاري په خپل وطن کې ورکړئ. خیر ده که فقیري ده، غریبي ده، هغه په خپل وطن کې وزغمئ او په ملي تجارانو باندې دغه کوم چې راځئ بس دلته خپلو هېوادوالو ته دغه زمینه د کار مساعده کوي او ښه ژوند ور وبښئ. ډېره مننه. خیر اوسئ. مننه. خیر اوسئ. کامیاب اوسئ. توجه. قدرمنو خوږو لیدونکو، تر څنګ ما سره یو ورور ولاړ دی، دا هم په دغه کارخانه کې کار کوي. ده سره به وغږېږم چې څومره وخت کېږي دلته کار کوي او څه ستونزې او مشکلات چې لري په خپل کار کې هغه موږ سره شریک کړي، تر څو حکومت په دغه برخه کې خپله همکاري او مرسته ترسره کړي. وروره سلام، ستړی مه شئ. سلام علیکم وروره، ښه یې جوړ یې، په خیر یې په خیر راغلی، خیر اوسه. ډېره زیاته مننه وروره، خیر اوس. کور ودان، که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني. ستاسې نوم مبارک. نوم مې عاشق دی، د بجلو کار کومه د کارخانه کې او دا 10-12 کاله وشو چې کار کوو
او د برق کار مې د خپل مسلک مې د برق دی. لکه څنګه د برق کار کوي ته دا سیستم چې څه په حاله دی مشینري د دې ټولو انچارج ما سره دی. 12 کاله کېږي دلته کار کوي 12 کال هم د افغانستان کې کېږي چې کار کوم مخکې پاکستان کې کارونه کوم. او تاسو دغه زاړه شیان ویلي کوئ که نه دغه مثلا دغه ټیمان دي تر څنګ دغه نور شیان چې موږ ګورو او لیدونکو ته په ښکاري په کیمره کې دې څخه بیا څه شی په لاس راځي دا سکرپټ د بازار نه گاډي راوړي بیپاریان راوړي مونږ یې دلته ویلي کوو د سیخ دپاره بیا بلټ جوړو د هغې نه سیخ جوړېږي ګاډر جوړېږي ټیرن جوړېږي د مختلفه شیونه دې جوړوي مونږ دلته خالي بلټ جوړو او بیا وړي میل له میل ته بیا سیخ جوړو بیا نور وروسته پروسه په میل کې ترسره کېږي بیا یو ځای بیا میل له ځي بیا ګرمېږي بیا ته سیخ جوړېږي ټیرن جوړېږي ګاډر جوړېږي په تاسو سره په دې کارخانه کې څه ستونزې مشکلات دي تر څو موږ سره شریک کړي چې حکومت دغې برخې ته توجه وکړي مشکلات خو دغه دی چې بس سکرپونه ګرانې د برق مشکلي نور مشکلي ډېر مشکلي نه همدې هیله زه چې ګورم دا کار واقعا ډېر سخت دی تاسو 12 کاله دلته تېر کړي هم دي کومه جالبه یا خوږه خاطره درسره تر څو موږ سره شریکه کړي دوی هم ترېنه خوند واخلي نو بس داسې جالبه خاطره خو نشته دی نور خو کار دی روزګار دی دې کې خوږېدل هم راځي سوځېدل هم راځي مرګ هم پکې راځي مردن هم پکې راځي خلک پکې مړه هم شولو ژوندي هم دي بس چا قسمت هېڅ رقم لاړه بس دا خو اور سره لوبې کول دي یقینا موږ مخکې هغلته لګیا وو که نه نو هغه سټارټ خبرې موږ ثبتولې چې ومې کتل ته ګړز وشو نو د کله داسې چاودنې هم رامنځته کېږي او ډېرې چاودنې رامنځته کېږي دغه هلکان چې کار کوي ډېر خطر دی هلکانو ته چې پکې د پاسه کار کوي ډېر هلکان یې مړم کړه ډېرې ګوډان کړه ډېرې شالان کړله سوځي پکې ډېره دا خو اور دی چې یو معمولي بنده اوسپنه راغله پکې ورغله ډز کوي بټۍ هم خرابوي مزدوران هم خوږوي ډېر دغه راځي دا ګړز پکې اکثره څه شی کوي دا ګړز پکې داسې شی کوي چې دا خو کباړ دی دا ځینه راغلی دی یو بنده اوسپنه راشي پیپ راشي هغه بند دي د ګیس د وتو لار نه پکې هغه چې دی له ورشي هلته خو مال ټول ویلي شوی بس هغه ګیس جوړ کړي درزو کله به داسې امکان لري که نه ځکه تاسو چې د کباړ دوکاندارانو نه خلی که نه چې مثلا یوه کوټۍ کې یا بارود ځای په ځای شوي یا کومه کوله موله راغلي ناڅاپۍ کې او تاسو ډایرکټ واچوئ هو ډېرې راځي بمونه راځي پکې ډېره مخکې به ډېر بمونه راتلل خو اوس دلته چانټي کېږي مالونه بیا ترې لرې کېږي خو بیا هم دغه د لاسګاړو د مزدورانو کار د انسان د ساوتې کېږي کله ته غلطۍ کې راشي د محکم کېږي پکې بټۍ هم خرابېږي ډېر نقصانات کېږي مالک ته ډېر نقصان اوړي مزدورانو ته ډېر نقصان اوړي پکې ډېره مننه استاده که اخره کې لیدونکو دپاره څه پیغام لري او ورته څه غوښتل لري مهرباني بس خپله مزدوري دې کوي او دغه مزدوري ده کوو بیا بس که په کارخانو کې او که په هر ځای کې بس مننه خیر اوسې تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ سره مرکه وکړله زموږ کار له راغی کار هم د نږدې نه ولیده وطنداران به ویني د وطن خلک به ویني چې دلته داسې کارخانې شته دی په افغانستان کې هر رقم کارخانې شته دی کاریګر شته دی پکې خلکو خو دا ده چې ډېر ماجر ورسره راغلي دي د کارخانو والان هم ټولو نه دا هیله ده چې مزدورانو له وخت ورکړي کاریګرو له وخت ورکړي تپوس وکړي چې خلکو ته دغه وکړي فرمایش وکړي چې څوک څه کار کولی شي راشئ دغه کارونه دي کارخانې دي ښه کاریګر شته دی ښه مسلکیان شته دی خو لکه زموږ په وطن کې څوک چاله وخت نه ورکوي بس هغه پاکستان نه څوک راغواړي او بل چا هر ځای نه چې راغواړي دا خپل دغه چې د خپل خلک چې دا سړي ته لږ سپکي نور باره سړی ورته دغه نو بس دغه مزدوران دي کار دی کوو یې بس حلال رزق دی ګټو یې بس مننه استاده خیر ستاسو نه نو قدرمندو لیدونکو همدلته یو دا نو هغه ځای دی کیمرامین صاحب مخکې راځه چې دغه زاړه اوسپنه چې ده دلته غورځوي دلته بیا ویلې کېږي او بیا لاندې ځي هلته ترې بیا چې پلیټ ورته وایي که څه شی ورته وایي هغه ترې په لاس راځي بیا ترې ګاډیو دپاره استفاده کېږي نو دلته واقعا کار کول ډېر سخت دی تاسو ګورئ چې اور ډېر زیات تیز دی
قدرمنو خوږو لیدونکو بالاخره کومه زړه اوسپنه او کباړ چې و هلته ویلې شو. تاسو اوس ګورئ چې دا ویلې شوی دی او د قالب کې چې تر څو ترې هغه پلیټ چې کوم دی چې سیخان تر بیا وروسته په لاس راځي هغه مرحله ده. تاسو باور وکړئ چې ډېر اور ګرم دی او موږ ورسره تقریبا په 15 مترۍ کې هم درېدی نه شو ځکه ډېر تفس کوي. نو واقعا دغلته کار کول ډېره سخته ده، د ژوند سره لوبې دي. تاسو ګورئ چې عملاً د کارکوونکي لګیا دي او د قالبونه چې کوم دي دې کې هغه ترې پلیټ جوړوي، پلیټ ترې په لاس راځي، بیا وروسته چې کله دا یخ شي هغلته به یې غورځوي او بیا به ترې سیخان جوړېږي. نو واقعا دغه ډېر یو سخت کار دی. لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د برنامې تر دې شیبو پورې له موږ سره مل پاتې شوي وئ. نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه د ننګرهار ولایت پارک صنعتي له سیمې څخه، چیرته چې د زړې اوسپنې او کباړ څخه تازه اوسپنه په لاس راځي او بیا ترې سیخان په لاس راځي. نو د دغسې نورو ښایسته په زړه پورو جالبو او هراړخیزو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل وڅارئ. تر یوې بلې ویډیو پورې چې بیا قنات الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن ستاسو ملتیا کوي، موږ ته اجازت راکړئ تر بیا له دوخي چارې پاک الله مو مل شه.